السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور پوښتنه کړې وله چې صفات الله تعالی نه عین دي له ذات الله پاک سره او نه غیر دي، نو ارتفاع د نقیضینو راغله، دا جایزه نه ده؟ جواب یې راکوي. ورور پوښتنه کړې محترمه، صفات د الله تعالی نه عین دي له ذات الله پاک سره، ځکه بیا نفي د صفتونو راځي، او نه غیر دي ځکه تعدد د وجباو راځي. د دې دپاره ډېرو علماو جوابونه کړي. محترمه علامه مجدد الفسانی جواب کړی ده، هغه وایي ارتفاع د نقیضینو هلته راځي ځکه موږ منطقو کې یوه خبر کوو چې په تناقض کې اته شیان شرط دي. یو دا ده چې هغه به په مکان او په زمان کې. علامه مجدد الفسانی په مکتوبات کې جواب کوي، ولم يعلموا ان اتحاد المکان والزمان من شروط حصول التناقض، فإذا لم يكن للزمان والمكان مجال في تلك الحضرة كيف تصور فيها التناقض. ډېره ښه خبرې کړې محترمه. هغه جواب ده چې د دنیا علما ټول په دې کې حیرانه دي، خو مجدد صاحب ښه جواب کړی. مجدد الفسانی رحمه الله لیکي وي الله پاک نه په زمانې کې ده نه په مکان کې ده، نو تناقض کې خو یو شرط دا ده چې هلته به مکان و زمان کې وي. در تناقض هر چیز شرط یو لغې نه مرقات وی، وحدت زمانی او بل د مکان د محترمه. نو مجدد الفسانی وی ولم يعلمو، څوک چې دغه خبر کوي چې ارتفاع د نقیضینو راغله دوی نه دي پوی ان اتحاد المکان والزمان من شروط حصول التناقض، فاذا لم يكن للزمان والمكان مجال في تلك الحضره. د الله په باره کې نه زمان سته او نه مکان سته. کیف تصور فيها التناقض، څنګه منو تناقض پکې متصور سي؟ دغه جواب محترمه علامه مجدد الفسانی په مکتوبات شریف 3 جول چې ما سره کم عربي ده په هغې کې کړی. الله دې ونازوه.